سلامونه نیکې احترامات د مظلوم غږ کې بنسټ مسؤله یم. قدرمنو هېوادوالو، زه نن یو ځل بیا د یوه داسې کورنۍ حال لیدو ته راغلی یم او د دې غږ یې تاسو ته شریکوم چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. دغه کورنۍ چې دی بل چا مالونه ساتي او د بل چا په کور کې اوسېږي، نو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده او بل چا ته کار کوي او یوه نفقه او یو خوراک ډوډۍ ځان لاسته راوړي. له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. شکر داسې کار نورجانې موږ راغلو تر څو هلته هغه وروڼو ته ورسوو چې تاسو سره مرسته وکړي. تاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند خورې ډېر ګران دی، هېڅ شی نه لرو. د سبا د بېګا رانه کړي. خاوند مې خولې خلاصوي. څه وشي خو ښه ده، که څه ونه شي بس خدای ته صبر کړی ده. هېڅ هم نه لرو. بچي مې مریضان دي ټول. خپله باندې ناجوړه یم. د یوې روپۍ درک نه لګېږي. خاوند مې خولې خلاصوي. غریب پکې پراته وي، باران سپوټي ټولې درباندې راڅڅېږي. او که نن سبا دغه سړی دا ځای پرېږدي او موږ به په کومه خوا ځو؟ موږ دونه وسه نه لرو چې موږ کوم ځای کې یا خیمه ودروو یا کوم ځای ته لاړ شو. موږ حیرانه شو. هېڅ هم نه لرو. دا کاکا جان ته چې پولې خرڅوي نو هغې کې څه شی ګزاره دې کېږي؟ بس صبر چې ګزاره نه کېږي هم نه کېږي. نو بس صبر کوه الله څه وکړو؟ بس الله ته صبر کړی موږ د الله خبره ورستلی زه کوره ما لټوي دي ما د چا پیسې دي دا ماشومان به زه په څه لویوم کار نشته روزګار نشته زه به څه کوم خپله مې ګوزه خرابه ده کاله راکېده سایکل باندې مې خولې خرڅولې خرڅومه یو رانه چا پټ کړ خولې سره نور داسې وسه ما کې نشته زه به څه کوم دا مې تذکیره پنځه سوه روپۍ دي ولسوالۍ دا د مینې پټی شته مینې کور شته او نه جای لرو او نه جای لرو. چاته منډه والی شو نور چې منډه ووهې هم څوک دې نه غریب سره څه قرض هم نه کوي. ته غریب یې موږ ته بیا راکوې نه. خدای ماخستن زه راغلی ماخستن اذان یې کړی د پیسو دې کتلی امام ته ولا موټر مې د کور کې مور نشته ته چې تا نه څه وغوښتل چې تا کور کې وړلی شته بیا هغه سړي تاسو ته وړه درکړه؟ نه چېرې نه ولاړ نه تا بس 50 روپۍ راته کرا ورکړې وه، دا د لارې کرا کوه موږ پرې ورکوي نشته ده. څه او وکړو زمونې په بار ملکونو کې کومه دې موږ خواته ورته هیله شو وکړه اول هیله دې خدای کړه موږ ورغلو هغې ته دا به موږ سره مرسته وکړي په موټر به قرض راته راکړي خیر ده بیا به موږ ته خدای راکړي شکر موږ ده پرې ښه وکړو. ګزاره مې جوړه وه داسې نه چې نه وکړو ګزاره مې جوړه وه ښه کار پسې وو الله راکړی و 100-200 روپۍ 300 روپۍ مې مزدوري کولی شو اوس ګوډونه خلاص ده. اوس څنګه چې کار نشته روزګار نشته ځان به مړ کوم خو کار به کوم ماشومانو ته به نفقه پیدا چې نور خلکو اولادونه هر رقم لباس اغوندي ښه ژوند تېروي او تاسې په دومره زحمت باندې سیکل باندې ځئ او پاپړ خرڅوئ تاسو بیا څه جیب کې هم پیدا نه شي لاسته رانه یا هغه پاپړ هم خرڅ نه شي نو تاسو څه احساس کوئ؟ نو څه احساس الله ته به زارو کوو بس ناست دي الله دلباغ نو څه چاته وکړو؟ ووایو چاته وژاړو یو زه هېڅ ته څوک هم ووایم چاته څه نه ورکوي. چاته ژړلی شو چاته به وژاړو نه او هغې غریب به سړی څوک سره پاتې څوک نه قرض کوي نه څوک څه ورته ورکوي. زه بعضې وخت کې دې نو څه خلکو به ته وکړو؟ وایم باچایان بدل شو دا شو دا شو مال یو باچا راغلی چې زموږ په سر یې لاس راکتلی کونډې تېرې چې قربان ولې زه دې ورور یم زه دې خدمت دا مونږ کې نشته د پښتنو کاکا جانه هغه ورځ اوس مهال ستاسې ویډیو ګوري چې څه غوښتنه مونږ دا غواړو چې مونږ سره کومک وشي موږ مونږ سره سره مرسته وکړي زموږ موږ سره پښتنه دې کومک وشي وکړي زموږ د غریبۍ حل دې وګوري کوټې راباندې څڅېږي چې باران شي موږ وایو چې خدایه باران وکړه. به الله ته ژاړم بیا دې خلکو ته وایم چې د خدای لیاز وکوئ زموږ به اساس وکوئ زموږ به پوښتنه وکوئ دلته چې راوړي هر یو چې راوړي کوم مشر یې هغه یې والي ځان ته یې کړي زموږ د غریبانو پکې چېرې نشته دلته راغلي وو موسسې والا راغلی دغه د ما د کوټې شاته یې پرېښودي زما پوښتنه چا ونه کوله
دغه سترنجي د بل چا ده چې زه پرې ناست یم. د کاکا جان الله تعالی امتحان دی بس انشاءالله هغه ورځ اوس خلک تاسې ویډیو ګوري حتما ستاسو بس لاسلیک ته قدرمنو هېوادوالو تاسې د دغه مورکۍ او دغه کاکا جان غږ مو واورېدل چې څومره د ستونزو او مشکلات سره مخ ده چې دغه کاکا څومره په ژړغوني غږ سره تاسو ته فریاد وکړ او تاسو ته دا وویل چې له ما سره مرسته وکړئ نو تاسې هم د دغه کاکا ته د خپل د ورور په نظر وګورئ او خپل وس مطابق مرسته ورسره وکړئ صدقه چې دا راتلونکي مصیبتونه بلاګانې له تاسو څخه دفع کوي نو خپل بېوزله افغانان خالي لاس مه پرېږدئ ځکه افغانستان اوس تر بل اقتصاد له پلوه ډېر له ناورین سره مخ ده چې ډېری داسې خلکو سره مخ کېږو چې د ستونزو او مشکلاتو سره دي نو خپل دغه بېوزله افغانان خالي لاس مه پرېږدئ دا د الله جل جلاله مهرباني ده چې خپل دغه بنده ستاسو دروازې ته دراستوي نو تاسې هم له ما سره ملاتړ شئ ورونو او دغه د کاکا او دغه مورکۍ په شونډو مسکا راولئ چې تاسو ته یې په څه ډول فریاد کې دا خبرې درته وکړلې چې خپله سایکل باندې پاپړ خرڅوم ځینې وخت مې کار کېږي او ځینې وخت مې کار نه کېږي او پخپله په دې کور کې د بل چا مزدوري کوم د بل چا په کور کې اوسېږم او د بل چا مالونه ساتم نو قدرمنو او عزتمندو ورونو زموږ او ستاسو یوازې همدغه دنیا ده نو باید موږ آخرت ته هم ځان سره یو څه تحفه یوسو او خپل وس مطابق مرسته وکړئ او صدقه ورکړئ چې الله جل جلاله به هم له تاسو راضي او خوشحاله شي او دغه فامیل به هم که غواړئ چې خپلې مرستې مو په شفاف ډول تر ارمندو کورنۍ ورسول شي خپلې مرستې مو مظلوم غږ کې بنسټ ته وسپارئ د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 9 2 څلوېښت نور مو وخت نه نیسم خوشحاله او اباده اوسئ